دریم نمبر زمونږ سره په دې کې بیا سره انویلپ د ټول اهم شی دی ځکه چې دا ډیر زیات استعمالیږي لکه اوس مثال په تور باندې ته غواړي سره دا یو ریکټینګل دی په دې کې د کنورټ ټو کرف هو او دلته کې د ځان مطلب دا ټو کرف تمو هو ځان د خپل یو ډیزاین دې جوړ کو صحیح شو دا چې ډیزاین دې جوړ کو یا ډیزاین نه زده ته یو بل طریقه خېما چې خبي پوه شي ها دا ویډیو سټاپ کوم کنه چې ټیم نه به خراب وي ما دا یو وړو کې شانتي تصویر راوړو په دې تصویر کې کار سره په دې تصویر کې دا کار دی کنه چې په دې تصویر کې مال دغه لګول غواړي نوم نو آیا دا نوم شو یا هر څه شی شو هغه به څنګه لګي لاول نمبر به ته ځان د انویلپ ټول د لپاره بیزر ټول راوخلې چې بیزر ټول ته راوغستو کنه یا بیزر ټول کا راوخلې بیزر ټول خدای ځه بیزر ټول به راوخلې او د سی بیزان په یو پوینټ باندې کېدی د دې نه به جوړ شي یو ریکټینګل خو د دقیق شیپ مناسب به جوړ شي صحیح شو کنه اوس په تګوره په دې کې یو تصویر لګي نو هغه تصویر په زرګونو قسمونه دي کوم تصویر ته اړه دي منی هغه ورته ولګوا لکه زه اوس مثال په تور باندې تصویر خو نشم لګولې ځکه چې دا دلته کې نشته زما سره زما طبيعت تصویر خو دلته کې بځای یو وړو کې شانتي ډیزاین جوړ کما لکه ما دا اوس یو وړو کې شانتي ډیزاین جوړ کو شیف سایلنت کورورا ها اوس دې ځکه کې د دې کار ختم شو اوس په دلته کې یو ډیزاین جوړ کوم اسی او دې ته پاتې لکه دا نوم دی کنه دا نوم تاسو وکړه د دې نظر ګوري خوس کې بریک اپارټ کومې صحیح ده مال سیدا یو نوم پکار دی دا می سلیکټ کو او کمباین می کو دا دلته زه एकदम نو کې هودو مطلب څه دي دغه نه کوي برابر دی ټو پرن می کوې برابر نه خو په بازي نیم ټیم کې د سی کنه چې یو تصویري اغله کوټې دي لکه دا چې شو زمون سره دا تصویر زمون سره سره یو قسم له سکوپ ته یې اوټ غونډه کې دی مطلب دسی نیغ نه دی کنه پلیټ سکرین چوته مونږ و دا نوم تر وړي او په دې ځګي باندې یک دینو مطلب د دینوم هغه مطلب لوک نشته چې کوم مونږ غواړو یعنی هغه لوک نشته نو دسی لوک پته کله جوړه لکه ته وی چې یار ز پدې کې څنګه وکما چې دا نوم پدې کې بالکل په صحیح طریقه باندې فټ شي داغه طریقه کار دا دی کنه چې بیزر ټول بر اخلي ما دغه وکړو خو دغه پلیټ سکرین نه خون نه کوي ها دا وځي سره اخلي دلته وکیک دی د څه بزانه یو دغه جوړ کی بیزر ټول هم په دغه طریقې باندې مونږ له یو ریکټینګل څخه جوړ کړی دی کې بزان نو دلته کې ګریډینټ نه یو کلر واچي کوله کې کلر ولا ورکا سیان کلر ولا ورکه داسي یعنی او دې نه بسو کې آوټلاین به تي نن کې صحیح دا رائټ بکلی کې آوټلاین باندې شي تراواله به دې ځای باندې اوس کېدا نو څونه کوله راغی دا د بیزر ټول کمال دی اوس په دا لیکل ز په دی باندې एकदम بالکل لکه په صحیح طریقه باندې و دا لیکل خلکو د ډایرک پته لګی چې دا سړي زمون سره مطلب دې سي ډایرک وته لګولې خو کو زم مثال په تور باندې دا لیکل راوخلم افیکټ لاړ شم لاول خو افیکټ کې زمون سره انویلپ ټول لې کم شي چې د کم شي پشان کې نو هغه شی به دې کلیک کې کم شي چې د کم شي بشان کې دا شی مې زګو دا بیا هر ته مطلب دې ریکټینګل ته زی هر شي ته زی کنه نو ګوره دا به دې کلیک کې دا آی ډراپر بر واخلي او کریټ فرام دای د دې بشان کومې نو کلیک پیږي او سبه وکي بیا اپلای ویږي نو څه دغه کې دا نوم د دې په شکل باندې برابر شوز ګورته لکه زوم کومې کنه عادله بس دې کلر کې چې ریالټي خخ کوي ګورته سه دا نوم څه شو بالکل برابر شو کنه شو وستوي چې یاره دا خو دومره غټ دی زه خو غټ مال خو غټ نه دی پکار نو مال څنګه پکار دی مال بالکل مطلب دې په دې ځای کې دې پکار دی د هغې لپاره طریقه کار دی چې د دینه به یو کاپي واخلي او په دې به دې کېک دی او شیپ پونی سي نو دا ځوان طرفونه سکیږي وړو کېږي بیا به شیپ ټول لاخلي او دا کرسر نه دا پوینټ به دې کې تر راوړي دا پوینټ به دې کې تر راوړي او دا پوینټ به دلته کې شي دا پوینټ به دلته کې شي او بیا به سره لګوټي اډجستمنټ وکي نیغواله کنه داسې دقه شانتي داسې اوس پته
دې له تور کلر ورکوم چې تاسو لک پته ولګي ها او دا لیکل چې دي کنه دا زه د دې بشان کوم نو بیا غزړه طریقه ده د سی وها اوس اپلای کړو لول غټو کنه وس شو و زمون سره واړه شو نو اوس که زه راوړم په دې ځای एकदम نو زما دا نوم چې دین دا څه شو دا په دقیقه په منځ راغی او دې له بده سو کم کلر بوله دا سور کم چې ښکاری شین کلر ورکه سور کلر ورکه زړ کلر ورکه زړ بګي خره او بیا بسو کې لګ به ځان کوټه خوس کې وړو کې ځکه چې ډېر غټ دی کنه نو لګ به وړو کې او کې وی دی په دغه ځای باندې او بیا به کې ځان مطلب دار نور سي ست کې شیډو میډو شو هر څه شو هغه به کې ته ځان بیا راوستې شي صحیح شو چې شیډو به کې لګ ریالټي نورم خسته راغله نو دې ته سوې زموږ سره انویلپ ټول او په انویلپ ټول کې دغه کارونه کیږي دا کم کار چې د تاسو ما په دې لک ټیم کې وکړو وس که دغه نوم زرا واخلم د دینه ما یو کاپی واغستله او په دې ځای کې لول کنټرول زد وهم کنه کنټرول زد دا مې ځاله یو کاپی واغستله او په دې ځای کې مې دا کمپیوټر نه دی دا مې راغستو او دلته مې سکو کمباین مې کو او دا مې دلته کې هغلو وس دې نوم ته ان فرنٹ کو کنه ټو فرنٹ شو و دینم ته ګوره او دینم ته ګوره څومره مطلب دا ډیفرنس دی بګي صحیح شو دا اوس بالکل لکه دې ښکاري لکه دا چې په دی باندې څه شوی لیکل شوی په دغه ترتیب باندې د دې ویل کېږي زم سره انویلپ ټول او دا انویلپ ټول ته ما الریډي په دې ځکه کې دا یو کړی دی ها خو دغه ځکه لګوډ خو وضاحت ته هغه مې درته وضاحت په دغه ځکه وکړو مطلب دا چې خې استعمالي